د غل ځوان حیرانونکې کیسه. یو ځوان چې همیشه به یې غلا کوله، ډېر وخت یې په غلا کې تیر کړی و. د دغه ځوان په ګاونډ کې یو سړی ډېر مالداره و، زامن یې نه درلودل. د دې مالدار سړي یوه ښځه او لویه لور وله. غل سوچ وکړ چې د شپې ناوخته به د دې سړي کور ته د غلا لپاره ورځي. شپه پخه شوه، غل د دې سړي کور ته ورغلی. چې د کړکۍ ته رسېدی، خبرې تر غوږونو شولې. خبرو ته یې غوږ ونیو نو خاوند او ښځه مجلس کوي. غل له کړکۍ مخته ناست و، غوږ یې نیولی و. ښځه خاوند ته وایي چې د خپلې لور لپاره باید یو ښه سړی پیدا کړو چې لور په نکاح ورکړو. خاوند یې وویل چې ما ته خو داسې ښه سړی نه دی معلوم چې لور په نکاح ورکړو. خو سړي وویل که هر څوک 40 ورځې د سهار لمانځه ته په جومات سره راسي، نو هغه ځوان ته به خپله لور په نکاح ورکوم، ځکه زموږ خو زوی هم نشته، زوی به مو هم وي او د دنیا وارث به هم پیدا شي. غل چې دا خبرې واورېدې نو خپل کور ته ستون شو. سهار چې څنګه اذان وشو نو غل ځوان په جومات کې ناست و. لنډه دا چې 40 ورځې مسلسل د سهار لمونځ په جومات سره وکړ. 41مه ورځ غل د مالدار سړي سره لیک شناخت شروع کړ. بله ورځ مالدار سړي غل ته وویل چې نن به زموږ کور ته ځو. غله وویل چې سمه ده. کور ته چې لاړل، کله چې خواړه وخوړل نو مالدار سړی ورته کیسه وکړله چې زما لور ده، غواړم چې تا دې په نکاح درکړم. غله هم خپله کیسه ورته وکړه چې زه ستا کور ته د غلا لپاره راغلم، خو ټوله کیسه مې ورته وکړله. غل ځوان وویل چې زه نه ستا لور غواړم، نه دنیا او نه بل څه. زما لپاره دا هر څه دي چې ستاسې خبرو زه الله جل جلاله لارې ته وهڅولم او د الله جل جلاله سره مینه پیدا شوله. څومره خوند چې د الله جل جلاله په عبادت کې دی او هیڅ خوند په مال او دنیا کې نشته. لنډه ده چې لور یې هم ورکړله او دنیا یې هم د دې ځوان په نامه کړه. ځوان غلا پرېښوده، د الله جل جلاله عبادت به یې کولو او خپل ژوند یې د اسلام مبارک دین په رڼا کې تېروو. عبرت: څوک چې د الله جل جلاله شي، بس دنیا او آخرت یې جوړ شي. نو محترمین مسلمانانو، موږ هم دا کوشش کوو چې د الله جل جلاله په اخلاص سره عبادت وکړو او د بده کارونو، د غلا، زنا او داسې ګناهونو نه ځان وساتو. نو محترمین مسلمانانو، ستاسو خدا هیله کوو چې دا پیغام هم شیر کړئ چې نور مسلمانان ترې عبرت واخلي.